وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کتاب ریاض الصالحین یو سلو اتشپیتم نمبر باب شروع. باب په باره د دې کې چې د سفر آداب دا ذکر کېدل. په دې باب کې دویم نمبر حدیث ابي قتاده رضی الله عنه روایت ته هغه وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كان في سفر، کله چې با رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې وو او د الله پیغمبر به سفر کو، فعرس بلیل، او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې د شپې په اول کې آرام کو، خوب به کو، اضطجع علی یمینه، د الله پیغمبر به په خپل خي طرف باندې ډډه لګوله، د الله پیغمبر به په خي طرف باندې ود کېدو او ډډه به واچوله. واذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه، او کله چې به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سحر ته نږدې آرام کول اراده وکړه، شپې به سفر وکړو، سحر ته نږدې به د سحر نه لږ مخکې به د الله پیغمبر ود کېدو د شپې په آخره کې، نو نصب ذراعه، د الله پیغمبر به د خپل دغه شان د څنګله ودروله، ووضع رأسه على كفه، او د الله پیغمبر به خپل سر مبارک په خپل دی ورغوي کې کېښودو. په دې طریقه باندې به د الله پیغمبر دغه شان ته سحر ته نږدې چې به آرام کو، لږ آرام به کو، غوښتل به چې لږ خوب وکړم، او بیا د سحر وخت داخليږي داسې نه چې د سحر د منځ اول وخت هغه د مانه خراب نشي او ضایع نشي، نو په دې طریقه باندې به وده کېدو. یعنی حدیث کې یو فائدہ ده چې په سفر کې آرام کول سړی ستړی وي، حقیقت هم دا دی چې سفر کې سړی ستړی نو آرام به کوي، خو احتیاطي تدابیر دا به نیسي د دې لپاره چې د منځ وخت قضا نشي، د مانځه به اهتمام ساتي. ځکه د الله پیغمبر چې به شپې په اول کې کله وده کېدو په سفر کې هغې به صحیح ډډه واچوله، او ځکه د خوب هغه ټیم ورته ډېر و، خو کله چې به سحر ته نږدې و ټیم به دغه شان ته د آرام کم و، د الله پیغمبر به خپل د سر مبارک ورغوي کې کېښوده، څنګل به داسې ودروله په دې خاطر باندې چې زر بېرته راپاڅمه. او دویمه فایده پکې دا ده چې دغه شان ته کله چې سړی وده کېږي باید هغه اسباب استعمال کړي چې هغه دې ته ټالی ووایي او دا راویښ کړي د مانځه دپاره. ځکه همدلته د الله پیغمبر موږ تاسو ته ښودنه وکړه چې د دې دپاره به د الله پیغمبر دا څنګله دغه شان ته ایسې ودروله او سر به په دې ورغوي کېښوده، دې دپاره چې زر راپاڅم بېرته. نو کله چې سړی وده کېږي آرام کوي، داسې به نه کوي چې یاره زه خو هسې وده کېږم او سهار کې په 10 بجې پاڅېدم او که په 8 بجې پاڅېدم سهار مونځ به کومه، نه د شپې نه به غم کې، ته به فکر کې. نن سبا الحمدلله موبایلونه دي ډېر زیات، داسې اسباب ډېر دي چې هغه ته تهجد ته راپاڅې، ته څه ټایم چې ته وغواړې ته راپاڅېدلی شي. دریم نمبر حدیث وعن انس رضی الله عنه قال، انس دهونه روایت ته دا وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، علیکم بالدلجه، اے مومنانو په تاسو باندې دا د شپې سفر دا در باندې لازم دی، یعنی د شپې سفر تاسو وکئ. دلجه ته ویل کېږي السیر فی اللیل، د شپې مزل ته ویل کېږي. د الله پیغمبر فرمایي چې تاسو د شپې مزل وکئ، سفر چې کله کوئ شپې کوئ. و فإن الارض تطوى باللیل، ځکه چې یقینا د ځمکه دا راغونډولی شي، راټولېدلی شي د شپې. ځینې علما وایي کله چې د شپې څوک سفر کوي دا ځمکه حقیقتا راغونډېږي او دا سفر لنډېږي په دې خلکو باندې. یا ځینې علما ذکر کوي چې نه، داسې ده چې د شپې دا سفر کې الله تعالی خیر او برکت اچوي او الله تعالی سفر زر سرته رسوي او په خیر سره سرته رسوي. او دغه شان د شپې سفر کې دا خبر هم ده، د شپې چې وګوري دا ورځ ډېرې دغه شان ته ګرمي وي، حرارت هم سوی، د شپې دا مزل لږ شان ته ځکه ښیي چې د شپې دغه شان د انسان بدن ته پکې راحت وي او د شپې سفر لږ یخ وي، او دا حقیقت دی. د شپې سړی زر رسېږي. نن سبا که تاسو وګورئ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره هغه ټیم کړې وه، خو نن سبا رش چې ډېر سیوا شوی، د ورځې ورش هم ډېري او د شپې چې سفر کوي دا روډونه هم خالي. یعنی دا حدیث دی وخت هم برابر، زموږ سعودي سیدنی الحمدلله د هر زمان برابر دی. د شپې رش ډېري، ګاډې ډېري، خلک د کورونه ډېر راوځي،
او شپې چې ته سفر کې کنه روټ کولاوي خیسه سفر کیږي. د الله پیغمبر فرمایي علیکم بالدلجا، تاسو څه کوئ د شپې سفر کوئ چې کله سفر کوئ تاسو. تابل حدیث د 3 نمبر وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال ابو ثعلبوي اغين روایت ته چې کان الناس اذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والاوديه. و خلق د الله د پیغمبر سلام په دور کې چې کله به دغه شانته یو ځای کې هغوی دمه کوله او پړاو به واچو نو تفرقوا في الشعاب والاوديه. نو دا د سفر والا د قافله چې به د خلق دوی به دغه شانته د غرونو په دی لارو کې او په دی خړونو کې به دغه شانته هغه جدا جدا شول، یعنی جدا جدا پرې وته جدا جدا به دمه کوله. شعاب دغه جمع ده الطريق في الجبل لغره کې چې کملاري دته ویل کې اوديه دا خړونه چې کومي و دا خلک په دې خړونو کې او د غرونو په دې لارو کې دغه شانته خلک به جدا جدا شو. د الله پیغمبر سلام خبر شو وی قتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل ان تفرقكم في هذه الشعاب والاوديه انما ذلك من الشيطان. یقینا استاسو دا جدا کېدل د یو بنه په دې لارو کې او په دې خړونو کې انما ذلك من الشيطان، یقینا دا عمل د شیطان د طرف نه دی، دا کار د شیطان دی. تاسو کې زبې اتفاقی ګورم چې کار مکوئ تاسو. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا الا انضم بعضهم الى بعض. د الله پیغمبر چې کله تر خودنه وکړه چې یاره تاسو د عمل چې جدا جدا دی به سفر کې یو مل جدا کیږي او ورسره ځان له دمه کوي، دا کار ټیک نه دی، شیطان د طرف نه دا عمل لې. نو صحابه کرام چې کله دا خبره واوریدله نو صحابه کرام د دینه بعد چې وو کله چې به دغه شانته دمه کوله الا انضم بعضهم الى بعض، نو مگر په دې حال کې به دمه کوله چې یو بل سره به دغه شانته راټولېدل او یو بل سره یو ځای دمه کوله، یو ځای په پاسېدل او کېناستل او پرې وتل به. دې حدیث کې و فائدہ دا چې سفر کې دغه شانته عام وخت کې دغه شانته سفر کې خصوصا چې کله سفر والا که مقافله هغه باید یو ځای دغه شانته د خواته سره دغه شانته دمو کې خواته سره کینی خواته سره دغه شانته څملی، ځکه چې په دې کې الله تعالی اتفاق او خیر په دوی کې اچي. دغه شانته یو قاعده دی روایت دا راوځي چې التفرق في الابدان يؤثر في تفريق القلوب والارواح. تفرق د ابدانو د انسانانو د بدنونو چې یو بل نه څونه جدا جدا کنه نو دا تاثیر کوي د زړونو او د روحونو په اجداوالي کې. اخلک وی کنه تاسو چې یعنی کله کله د خپلوان په کار دا چې کله کله یو ځای سره اسی یو بل کړه ورشي، ځکه اسی ورتللو باندې ملاقات کولو باندې د مسلمانانو دغه شانته د څه کېږي محبت سیوا کېږي. او چې کله د خپلوان سره ډیر وخت او زمانہ یو بل کرنه ورځي غمینه محبت هم کمیږي. یعنی د بدنونو لريواله او جداواله دا تاثیر کوي د زړونو او د روحونو په جداوالي کې. زمونږ استاد دین کې ډیر خبرې داسې دي چې موږ تاسو دین څه وي یو زیات سکارو کوي. ګوره یو روایت کې دا راځي د الله پیغمبر فرمای رصوا صفوفکم وقاربوا بینها وحاذوا بالاعناق. یا مومنانو مسلمانانو کله چې تاسو مانځ کې ودرېږئ دا صفونه صحیح برابر کړئ، ایو بل ته خنځ دی ودرېږئ، سټونه هم صحیح برابر کړئ. فوالذي نفسي بيده اني لارى الشيطان يدخل من خلل الصف كانها الحذف. د الله پیغمبر فرمای زما د په هغه ذات قسمی چې زما نفس داغه په لاس کې دی داغه په واک کې دی، یقینا زدا شیطان ګورم. دا د نبی اسلام معجزه ده، زدا شیطان ګورم چې تاسو د صفونو په خالیګاګانو کې وزي او نه وزي چې څومره ستا خالیګا وړی. د الله پیغمبر فرمای کأن الحذف گویا کې دا یو ورکوټه ده دغه شانته د ګډي بچی دی ورې دی او هغه د ځان جوړ کړي په دې کې وزي نه وزي. دا کوم چې دا چاونه پاتې کیږي دا خالیګاګان چې دغه شانته پاتې کیږي. ځکه الله پیغمبر فرمای الکعب بالکعب، ګټکې د ګټکې سره وجنګوي، وګد وګې سره وجنګوي، خالص پر خودل دا بکار نه دي. ځکه الله پیغمبر فرمای تاسو یو ځای ودرېږئ ګینه دا ړونه بل الله ټوټه کی. یعنی څومره چې سره نږدې ودی الله پیغمبر فرمای نږدې ودرېږئ په دې خاطر تاسو محبت الله تعالی پیدا کی. زبل روایت کی راځي روایت ابن ماجه ده زری صحابه کرام راغ د الله پیغمبر دی د الله پیغمبره ان ناکل ولا نشبع، من ډېر خوراک کو خو مړی ګونو د الله پیغمبر ته ویلا فلعلکم تاکلون متفرقین، شاید تاسو په کور کې جدا جدا ډوډۍ غانې خورئ، یو کاسه دی خوراوانی بل کاسه دی خوراوانی جدا جدا تاسو ډوډۍ خورئ. نه اجتمعوا علی طعامکم، خپل خوراک یو ځای راټولېږئ یو ځای تاسو خوراک کوئ. واذکروا اسم الله علیه وبارک فیه،
او تاسو دغه شان د الله نوم بسم الله په یادوي الله به تاسو له خیر او برکت پکې واچي یعنی دلته شریعت منګو تاسو یو ځای خوراک کوي ځکه یو ځای خوراک کې مینه وي محبتي او هغه دغه شان ته برکت پکې هم الله تعالی چي نو الله تعالی موږ تاسو په دې خبرو عمل کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد